محمد بن سلمان د سعودي عربستان د نوې دورې هغه مشر دی چې د دولت جوړونې، اقتصاد، بهرنۍ تګلارې او سیمه ییز نفوذ په ډګرونو کې ژور او بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي دي. د هغه مشرتابه د احساساتي شعارونو پر ځای پر محاسبې، مصلحت او پلي توازن ولاړ دی. داسې توازن چې د ځواک، اقتصاد او سیاست ترمنځ نوې معادله جوړوي. د ویژن 2030 له لارې د اقتصاد بیلابیل کول، د تیلو پر عوایدو د تکیې کمول، د ځوانانو بوختیا او د پانګونې چاپیریال پیاوړتیا هغه بهیرونه دي چې سعودي عربستان یې د سیمه ییز اقتصاد له دودیز جوړښته نړیوالو سیالیو ته ورنږدې کړ. دا بدلونونه یوازې اقتصادي نه دي بلکې اداري، ټولنیز او کلتوري اړخونه هم رانغاړي او د دولت د اوږدمهالي پایښت لپاره ټینګ بنسټ برابروي. د محمد بن سلمان بهرنۍ تګلاره په ښکاره ډول شراکت محوره ده. کله چې هغه له ډونالډ ټرمپ او نورو لویدیځو مشرانو سره کینی، د غوښتنو او تقبل پر ځای د پانګونې، ګډو پروژو او متقابلو ګټو ژبه کاروي. دا کړنلاره سعودي عربستان ته دا توان ورکوي چې د امریکا د سیاست د جوړونې په بهیر کې دننه اغیز ولري، نه دا چې یوازې د فشار او بندیزونو تر سیوري لاندې پاتې شي. همدا هوښیار توازن د سختو تګلارو د نرمولو او د بندیزونو د اغیز د کمولو لپاره سیاسي فضا برابروي. په سیمه ییزه کچه سعودي عربستان د کړکیچونو د هواري او منځګړیتوب هڅې پیاوړې کړې دي. په سودان کې د جګړې د ژر پای ته رسولو لپاره د اوربند او سیاسي خبرو ملاتړ دا څرګندوي چې سعودي غواړي د تاوتریخوالي پر ځای سیاسي او بشري اواریو ته لار هواره کړي. په سوریه کې د اړیکو د بیرته عادي کولو هڅې، د عربي چاپیریال ته د دمشق راستنول او د خبرو له لارې د حل ملاتړ هغه بدلون دی چې د انزوا پر ځای د تدریجي ادغام منطق تعقیبوي. دا بهیر پیچلی دی او د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ د باور جوړونې ته اړتیا لري. که څه هم د سوریې د سیاسي صحنې په اړه بیلابیل روایتونه شته، خو د شننې له پلوه بنسټیز ټکی دا دی چې سعودي عربستان د سختو کرښو پر ځای د واقع بینانه سیاسي بهیر ملاتړ کوي څو جګړه کمه او ثبات زیات شي. محمد بن سلمان هڅه کوي چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د فعال شریک په توګه ودرېږي، نه یوازې د مرسته کوونکي هیواد په توګه بلکې د سولې، پانګونې او ثبات د جوړونې ځواک په توګه. دا دریځ د بېوزلو هیوادونو د بنسټیزو اړتیاوو لکه بیا رغونې، انرژۍ او خوراکي خوندیتوب ملاتړ هم رانغاړي او د اوږدمهاله همکارۍ نوی چوکاټ وړاندې کوي. سره له دې د هغه د مشرتابه په اړه توازني لید اړین دی. د هغه د ځواکمنو ټکو له ډلې پرېکنده مشرتابه، ژور اقتصادي بدلون، د نړیوال سیاست درک او د پانګونې کارول د نفوذ د مټ په توګه یادېدای شي. په عین حال کې د بدلون چټکتیا، د سیمې سیاسي پیچلتیا او د بشري حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې هغه مسایل دي چې د اوږدمهالي پایښت لپاره د لا شفافو او حساب ورکوونکو میکانیزمونو غوښتنه کوي. په ټوله کې د محمد بن سلمان مشرتابه د واقعي ځواک روښانه بیلګه ده. داسې ځواک چې اقتصاد، سیاست او شراکت سره نښلوي. هغه د تقابل پر ځای د نفوذ او د بندیز پر ځای د پانګونې مټ کاروي. که دا بهیر په توازن، حساب او سیمه ییز تفاهم سره روان پاتې شي، نو د سعودي عربستان رول به نه یوازې د خپل هیواد لپاره بلکې د سیمې او د مسلمانې نړۍ لپاره هم ورین او هیله بښونکی افق ولري.